دروازه خلاصه که کوم یو یې زوی زه ستا ماما یم ما ته مې پلار وصیت کړی دی چې ناولدو خلکو ته دروازه مور خلاصوه اوی زوی دا ته څنګه خبرې کوې خو زه ستا ماما یم دروازه خلاصه کړه اوس مې په وسه ولاکه پوره ده اوس ورسه بیا سبا راسه زوی دروازه خلاصه که زه ستا ماما یم تا لکه چې زه سم نه یم پېژندلی بیخي ډېرې خبرې کوې ولې درځمه دروازه در خلاصوم یو ګړی صبر وکړه الله وی زوی سړی دا رقم دروازه خلاصوي ماما ته خو وختي بجې ویلي وی چې زه ستا ماما یم اوس راولاړ سه هلته پر کوچ کښېنه چې مېلمه پالنه دې وکړه سمه ده زویه ماما زه چې وم نشته دې هم نه ده کړې یا زویه دونه تکلیف مه کوه ناشته وروسته هم تیارېږي وروسته بیا ګوره زه تکلیف نه کوم ورسه ته خپله تکلیف وکړه خو تې خورې ځان ته چې خپله نشته برابره کړه د چا سره چې نارې دي وی روجانه ته څنګه یې ښه یې کله راغلې ښه یم خور جانې بس زوم د هغه دی چې اوس راغلم ماما کله اوس راغلې تو خو دا شپږ ویشت کاله کېږي دنیا ته راغلې او یا زوی زما دا مطلب نه و زما مطلب و چې زه اوس ته سکره راغلی یم روجانه تا به شی هم نه خوړلي ته وده زه به نشته در تیاره کړم یا مور زرغټي ماما ویله چې ما خلپه وخوړله ګندنه مې وخوړله هګۍ مې وخوړلې شلومبې مور سره وې وایي زه مور سوی یم زه ناشته نه کوم او کې زرغټۍ ماما و خورجانې هر څه مې خوړل جما دې زه ستاسو کره رالم پر تا او پر اخښې مې یو پوښتنه کوله چې مال جوړ او یې خورې نشته دې راباندې ودرول اوه یخشي چې هم لاړې وه بازار ته ول زه هم د غرمې دپاره څه بوشکې راوړم هوا مې ورته سره اوی د کم جلا سره خبرې کوئ چې فشارې بولي اخښې ستړی مه سې خو بیا دې راولې زوی چالې وویل مخکې جوړې په خیر یې قراري ده یا د ماما پر نس درد دی اوی یا اخښې بیخي جوړ یم تیار یم شکر د نس باد مې هم وشکېدی خو غوښې به چې راوړې وای خو ورورجان مو مېلمه و وایي دی بوشکې نه خوري لا ماما دا اوس لا ویله ول زما بشکو ته هوا سوې ده که څنګه ماما جانه ماما به بشکې خوري و ماما به بشکې خوري چپ شه دله دا مېلمه دی الله خدا خو ته راونګې ته مې وساتې خدا دا اوس سره کامیاب الله ولې ورورجانه څه کیسه ده ولې ژاړې خورجانې بیخي ډېر بېعزته شولم دونه بېعزت چې زما نه سړي ولاکه کړې ده لکه ستا زوی چې وکړل بالا در څخه زه به د خدای په امان بیا ولاکه په ژوند یې کور ته راسم ماما خو په ګپ هم خوا به دی دروازه خلاص